بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. تېره ورځ د موږ تاسو درس و چې د حقیقي عددونو خواص و. موږ تاسو د حقیقي عددونو خاصیتونه ولوستل څو دانې. اول څوک کولی شي موږ ته ووایي چې تېره درس کې موږ تاسو کوم خواص ولوستل، کوم خاصیتونه وو، او په همدې ډول تاسو خپل قلم او کتابچه راواخلئ او یو مثال هم په دې اړه کار کوئ. موږ تاسو تېره ورځ د حقیقي عددونو تبدیلي خاصیت هم ولوسته او په جمع باندې د ضرب توضیح خاصیت هم ولوست. نو اوس د موږ تاسو د دریم درس هم دی. په دریم درس کې موږ تاسو اصلا توضیحي خاصیت د یووالي خاصیت وایو. تاسو په نهم صفحه کې فعالیت ته ځیر شئ. په دې فعالیت کې موږ ته مخامخ شکلونه راکړي چې په دې شکلو کې یعنې د مکعب مستطیل حجم او په همدې ډول بل مکعب مستطیل حجم دی. وایي چې تاسو د دې حجم پیدا کړئ چې څو دی. راځئ که غواړئ موږ به یې هم رسم کړو. دواړه مکعب مستطیلونه دا چې په ریاضي کې هندسي شکلونه هم ډیر دي، نو تاسو کوشش وکړئ چې لاس په راو شي او ښه دقیق یې رسم کړئ. هندسي بکس هم راواخلئ، د هغې نه په استفادې سره پرکال، خطکش، ټول شیان راواخلئ او کوشش وکړئ چې ښه دقیق ووسیږئ. اوس که موږ د دې دوه سره وصله وو او دا هم هندسي شکلونه په دې هم ډېر مهم دي چې موږ په دې باندې بیا وروسته قضیې ښې قضیې حلیږي. که دا په نظر کې ونیسو، له خطکش نه ورته ځایږي. په دې ډول ګورو چې موږ تاسو یو مکعب مستطیل هم رسم که. د دې اجزاوې وینو چې 15 زوله اوږدوالی لري، 3 دا ده او ارتفاع یې څومره ده، لوړوالی دا د دې 4. په همدې ډول یو بل مکعب مستطیل هم موږ لرو چې هغه د دې سره مساحت به یې بیا ووینو چې یو رقم راځي خو یو څه توپیر لري. توپیر یې په دې ډول دی. دغه ځای کې موږ تاسو هغه په نظر کې نیسو.
په دې ډول یو بل مکعب مستطیل دی درې ده او 15 ارتفاع او ده هم 4 دی. موږ تاسو د مکعب مستطیل مساحت پیژنو چې طول ضرب د هر ضرب د ارتفاع د دې مساحت دی. اوس مثلا که موږ تاسو داسې په نظر کې ونیسو چې 4 ضرب د 15 ضرب د 3 مساوي کېږي د څو سره او په همدې ډول د دې مکعب مستطیل مساحت په نظر کې ونیسو نو بیا لیکو چې 3 ضرب د 15 ضرب د 4 دا مساوي کېږي په څو سره. راځئ چې ضرب یې کوم. 15 په 3 کې 15 کېږي. څو 15 4 په 5 کې 60 4 په 1 کې 4 2 یا اصل و یو یا اصل و 4 په 5 کې 4 په 5 کې 60 4 په 2 یا اصل و 80. اوس که دا هم ضرب کو 15 په 4 کې 60 کېږي. 15 په 4 کې په دې ځای کې ولیکو 15 په 4 کې 60 3 په 0 کې 0 او 3 په 2 کې 6. ګورو چې دا دواړه سره مساوي شول یعنی څه رقم مساوي شول 4 ضرب د 15 ضرب د 3 بیا دا مساوي دي د 3 ضرب د 15 ضرب د 4. آیا تاسو په دې کې کوم تفاوت وینئ؟ البته د لیکلو په ترتیب کې که چیرې د دواړو ته فکر وکړئ د لیکلو په ترتیب کې د مساوات دا خوا د بلې خوا سره پرتله کوئ څه توپیر کې وینئ؟ موږ تاسو په دې ځای کې فرق په دې کې دی په ضرب کې کوم تغییر نه راځي. دلته موږ تاسو 3 15 4 یعنی په دې ځای کې 4 بیرون د قوس څخه لیکل شوي په داخل د قوس کې 15 ضرب د 3 دي. بیا دلته موږ تاسو 3 بیرون دي 15 ضرب د 4 دننه دي. په دې ځای کې هم 4 ضرب د 15 ضرب د 3 دي. بیا 3 بیرون لیکل شوي 15 ضرب د 4 دي. خو که چیرې موږ بیا هم دا سره ضرب کړو بیا 80 مساوي دي د 80 سره چې د دغه فعالیت په پایله کې موږ ویلی شو چې دغه د حقیقي عددونو د یووالي خاصیت په ضرب کې یا په ضرب کې د یووالي یا اتحادي خاصیت څخه عبارت دی. که چیرې موږ داسې اختیاري عددونه ولرو A B د C مساوي دی د C ضرب د A ضرب د B سره د خاصیت ته توزیعي خاصیت ویل کېږي. نو اوس تاسو لسمې پاڼې ته مراجعه وکړئ. دلته تمرین دی وایي لاندې هر یو مساوات په پام کې ونیسئ اړونده خاصیتونه یې مخې ته ولیکئ. موږ تاسو تیره درس ورځ کې هم اتحادي خاصیت ویلی و تبدیلي خاصیت هم لوستلی و او نن هم توزیعي خاصیت ولوست. نو تاسو په دې کې غور وکړئ فکر وکړئ چې آیا په لاندې حقیقي عددونه د خاصیت له مخې کوم خواص لري. که چیرې دې ته فکر وکړو موږ تاسو اول د A د ضرب توزیعي خاصیت په جمع، دوهم تبدیلي خاصیت بدلون دی اول 15 ته جذر لاندې لیکلي. وایي که چیرې موږ په دې شکل ولرو چې 15 مربع جذر ضرب د 2 جمع 3 د مساواتو د بله خوا موږ تاسو ته معلومیږي چې اول
پنځه د 2 څخه جمع کوو بیا علامه لیکو او بیا یې د 3 څخه یعنې په دې ډول 2 ضرب د 15 تر مربع جذر لاندې مثبت 3 ضرب د 15 تر مربع جذر لاندې. اوس وایي تاسو د خاصیت له مخې ووایئ د حقیقي عددونو د خاصیت له مخې ووایئ چې دغه کوم خاصیت دی. موږ تاسو ته معلومه ده چې دا د ضرب توزیعي خاصیت دی د جمع عملی باندې. په همدې ډول باندې موږ تاسو ته بل مثال راکړی دی بي وایي که موږ ولرو چې 5 مربع جذر جمع د 3 مربع جذر دی په دې ډول لیکلی چې د 3 مربع جذر جمع 5 مربع جذر. په دې کې تاسو څه ګورئ ورته دقیق شئ د مساوات دې خواته د دې خواته پرتله کوئ. موږ تاسو په دې کې ګورو چې نور عینا شی دي فقط ځایونه یې تغییر شوي. دلته اول د 5 مربع جذر لیکلی بیا وروسته 3 او د مساواتو په دې خوا کې لومړی د 3 مربع جذر لیکلی او بیا یې هم د 5 مربع جذر لیکلی. یعنې دا د خپله د لیدو یا د روش نه هم موږ تاسو ویلی شو چې دا د بدلون خاصیت دی یعنی تبدیل دی ځایونه یې سره تغییر او تبدیل شوي او موږ تاسو دا ثبوت کړي وو په تیر درس کې که چیرې په حقیقي عددونو د جمع په حالت کې ځایونه یې سره تغییر او تبدیل شي د جمع په اصل کې کوم تغییر نه راځي یعنی د تبدیلي خاصیت درلودونکي دي. نننی درس هم محترم زده کوونکو پای ته ورسید. تاسو د دغه تمرین 3 نور سوالونه چې دي C, D او E دي دا به تاسو خپلو کورو کې په کتابچو کې حل کړئ او په همدې ډول به څه نور مثالونه هم پریکټیس کړئ او سبا ته به یې راوړئ بیا به انشاءالله په دې غږیږو او که چیرې چا مشکل و هغه به حلوو.